اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د لیوات کلي د څړبن عالي نمونوي تاریخي او غوره لیسې د 12 الف ټولګي زده کوونکی یم. الحمدلله دغه سیمینار چې د کلمات تحقیقي ادارې له لوري زده کړې 12 الف 12 ټولګي زده کوونکو لپاره ځانګړی شوی او شپږ ورځنی سیمینار و. الحمدلله ما ټولې ورځې دلته تېرې کړې او شپږ ورځې مې په دې سیمینار کې ګډون کړی دی. خو ډېر مفید او ګټور همداشان داسې معلومات وو چې موږ هغې سره نه وو مخامخ شوي، هم ورسره مخامخ شوي وو خو په ګټو او تاوان یې نه و پېښ شوی. دا ټکی چوال چې د اوله موضوع ایمان او توحید دی، د استعمار ډولونه، سیکولریزم او قرآن او داسې د سنت اجماع او داسې نور. لومړی خو ټول ځوانان او ځوان قشر باید لومړی خپل اخلاق سم کړي، یعنې خپل اخلاق باید اصلاح کړي. هر انسان ته د الله جل جلاله باطني صفات ورکړي تر څو دی په صداقت، حلم، نرمۍ او امانتداري وکړي. که چېرته ټینګار په وشي هر یو ځوان ځان مسؤل وګڼي نو ډېری خبره دا ده چې دغه ټول کارونه چې د عملي کېدای شي. الحمدلله د ازموینې پوښتنې ډېرې اعلی وې، ډېرې په ښکلې درجه وې او د ازموینې ساحه هم ډېره منظمه وه او پاکه وه. زموږ غوښتنه خو دا ده چې دغه ډول سیمینارونه دې لا ډېر شي، په ټولو ولسوالیو ته انتقال شي. دا د زده کوونکو لپاره ډېرې ښې برنامې دي تر څو دوی خپل جرأت کوي چې خپل معلومات حاصل کړي. کله چې دغه سیمینار ته راغلی یم نو بیخي زیات معلومات مې حاصل کړل او په ډېر څه باندې پوه شوم. مخکې په دې باندې نه وم.